مونږ وایو چې ولې نه چې اول لطیف الله وکړي او هغې نه پس به پیسې وکړو نو زره صبر مې وخوږه وي لږ انتظار به زه وکړم سیلاب چې کوم ځپلي شوي خلک د هغوی سره مونږ باقاعده ښه منډې والې او تر اوس وخته پورې چې نن هم زمونږ پلانینګ شته چې یو شعر دی وي ځو خو زه به په کلاره هم نشي. السلام علیکم ګرانو ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د لطیف الله صاحب واده دی او د دې نه مخکې یوه دعوه شوې وه سهیل خان څوک چې د ریډیو تیزی 3-4 سال مسلسل بیسټ آر جی راغلی دی د ایزل کاسمیټکس پاکستان دوی آنر دي او ورسره یو کامیاب ژوند تېروي. یوسف احساس وحیم را سره موجود دی نو خبره ترې به کوو. السلام علیکم ورونو. وعلیکم السلام. ډېره مننه. ایا زرزا فری دی یوټیوب افیشیل چینل نه زموږ چې څومره هم کتونکي مونږ ګوري ډېره مننه، ډېر زیاته شکریه. خوشحاله اوسئ جي او شروع کې به ویلي دي چې زما به واده وي او خلک به تم وو د هغې خبرې شپږ میاشتې وشوې نو واده کړی دی ستا نو چونکې مشر مخکې شو بیا نو څنګه چې لطیف الله زموږ الریډي مشر دی انچارج پروډیوسر هم دی نو مونږ وایو چې ولې نه چې اول لطیف الله وکړي او هغې نه پس به پیسې وکړو نو زره صبر مې وخوږه وي لږ انتظار به زه وکړم. اسخا یې نه کړه میوه ډېره اسخا نه کړې صبر خبرې وکړه اکثر میوې سپارل سبا دا راته ووایه چې ایزل کاسمیټکس پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره هم څه کارونه کړي دي موږ ته لګېدلې ده نو الحمدلله زموږ کاسمیټکس کمپني په هر حال باندې الله دې سختې نه راولي، الله دې خوشحالي راولي. که خوشحالۍ دي او که سختې دي، که داسې د اختر خوشحالي راغلي دي، که 16 اګست خوشحالي راغلي، په هغې کې مونږ برابر برخه اخیستې ده او دغه نه علاوه زموږ کاسمیټکس کمپني چونکې سخت وخت دی زموږ په ولس باندې نو زموږ کاسمیټکس کمپني تېر شوي 15 ورځو ده باقاعدګۍ سره ریګولر څه چې کړي دي خو ډایرکټ په کیمرا خلکو ته ویل نه غواړو خو کافي زیات هیلپ مونږ د خلکو وکړو او مونږ په خپله باندې میدان ته پوه شوي د شپې 1:30 بجې پورې 15 شپې یو ورځې مونږ د مارکیټ نه مکمل چوټې کړې وه او د سیلاب چې کوم ځپلي شوي خلک د هغوی سره مونږ باقاعده ښه منډې والې او تر اوس وخته پورې چې نن هم زمونږ پلانینګ شته چې بېګاره د شپې به تر شپې 1:30 بجې پورې انشاءالله دا تاسو خو د ډېره د کار خبره وکړه خو لکه څنګه ایزل کاسمیټک پاکستان د ټول پاکستان خبره کوي تاسو صرف یوزي کې لګیا و دلته زموږ سره لنډ د جمرود علاقه دې ته هم ډېر خلک ځپلي شوي دي بارانونو کمرې د خلکو راغورځوي د هغوی لپاره څه سوچ پلان شته؟ بالکل شته دی. مونږ هر ځای لپاره تیار یو انشاءالله دغه هلې ځلې به خیر ژوندی ساتو. چېرته چې ضرورت وي نو زموږ کاسمیټکس کمپني به انشاءالله مونږ جوړه کړې د هغې لپاره چې د ولس خدمت وکړی شو او انشاءالله کوو به خیر که د کاسمیټکس لحاظ سره د کوالټي کار دی او که د خلکو د ولس د خیر ښېګړې کار دی. د یوسف احساس صاحب هم یو شعر واورو ضرور دا به زلمي طرف ته هم ځو ډېره زیاته مننه. څوک هم چې دغه ټایم کې مونږ ګوري هغوی ته دغه عرض دی چې کله هم دغه د ایازرزا افریدي افیشل یوټیوب چینل نه دغه ویډیوز تاسو د وړاندې راځي نو د دې کتل ضروري دي. ضروري په دې دي زه خپل ایکسپیرینس شیر کوم ما ته چې کله نوټیفیکیشن راشي نو زه هغه هر کار پرېږدم په وړومبي فرصت کې هغه ګورم. ما په دې یوټیوب کې د میوزیک حوالې سره ډېر څه وکته، سپورټس حوالې سره مې ډېر څه وکته، ډېر د ملګرو حوالې سره مې ډېر څه وکته نو تقریبا د ژوند هر اړخیز چې څومره کارونه دي هغه دوی راغستي دي. بله ورځ تقریبا یا پرون څه نوي ویډیو څه شعرونه تاسو دا کړو نو د ادب حوالې سره چونکې زه د ادب طالب علم یم نو چې هغه مې کله وکتل ومېرېدل نو یقینا چې ډېر خوند مې وکړو نو زما دپاره پکې هغه مواد پراته دي سپورټس سره تعلق لرونکو خلکو دپاره پکې سپورټس مواد پراته دي نو دغه څیز موجود دی هر اړخیزه دغه کړی دی دې چینل کې نو پکار دغه ده چې دا وکتلی شي او دا مخ په وړاندې بوتلی شي. سر د شعر خبره وکړه نو ما ته به هماغه همنشین والا شعر به رایاد شي چې دې چېرته ناست دي دا د ما پسې باقاعده لیبل کړی دی. یو شعر دی وي ځو خو زه به په کلاره همنشینه ځو خو زه به په کلاره همنشینه د خپل زړه له دې بازاره همنشینه او وي ښه پوهېږو چې ترمنځه مو نور څه دي ښه پوهېږو چې ترمنځه مو نور څه دي خو بس مزه خدای دپاره همنشینه او د احساس په اوږو بار د هغه سر و د احساس په اوږو بار د هغه سر و ګرځولو یې تر داره همنشینه. زلمي طرف ته به راځو. زلمی څنګه ښې جوړې ښه یم خوشحاله آباد اوسې او سهیل جان هم راغلی څوک چې د ایزل کاسمیټک پاکستان سیو دی ورسره د هغې جنرل سیکرټري یوسف احساس او خپل چې کوم د دې احساسات دي نو هغه یې راڅرګند کړه. بیا خو خبره تاسو د یوټیوب چینلو کې د ایازرزا افریدي
نو بالکل دې کې هم تاسو ښه ویډیوګانې کتلی شئ. باقي د زموږ چې کوم ټیم دی یو زموږ د هر چا په نامه باندې یوټیوب چینل شته دی، هغه هم تاسو بالکل لطیف الله افیشل. او خبره د واده شوه نو سهیل جان چې کوم دی ډېره لویه قرباني ورکړې ده. ایاز صاحب وایي چېرې د دې د واده تیاریانې وي او زما په خیال چې کوم سیلاب نه متاثره خلک دي هغوی سره دې مدد وکړو، دا یې په وجه باندې دې واده لیټ شو. پاتې شو زما د واده خبره نو هغې نه خو د ګنجی واده جوړ دی. ډېره مهرباني لطیف الله صاحب، ستاسو هم ډېره مننه. په تېره د واکاسار صاحب ډېره مننه، ډېر ښه کیمره ورک یې شروع کړی دی. ښه نو موږ داسې ویلی شو چې د سیلاب ځپلو له وجې یا د سیلاب له وجې د آرجي سهیل خان واده وروستو شو. الله دې وکړي چې دا سیلابونه ختم شي، چې دې د خپلې ډولې خاوند شي او ډولۍ نه ده نه مطلب ډولې کې نه وي چې ته ډولۍ په مخه کې یوسف بودی چې په دغه کې او نه all right بس ټیک ده. زما ملګرو ایاز رضا په یو بل ویلاګ کې حاضرېږي، تر هغې پورې ښه د بعد